دوستانو نن در سره یو طاقتور او بهترینه وظیفه او یو عظیم الشان ختم شریک کوم چې دا وظیفه د هر حاجت لپاره کافی او شافی ده. دا وظیفه سهار او ماښام په ډیر کم تعداد سره وایاست. ان شاء الله د دنیا په هر مقصد کې چې تاسو قدم کیږدئ په هغه مقصد کې به تاسو ته الله تعالی کامیابی درکړي. که یو انسان غواړي چې زما هر حاجت دې پوره سي، که یو انسان غواړي چې زما هر مشکل دې ختم سي، که یو انسان غواړي چې زما هر دعا دې قبوله سي، هغه انسان دې دغه دعا په پابندي سره سهار او ماښام دغه وظیفه کوي. دا وظیفه حدیث کې هم راځي، نبوي وظیفه ده چې انسان پر مخ سي هر قسم ته دروازې وتړل سي، یا د رزق دروازې، یا د کاروبار دروازې، یا د رشتې دروازې. نو د هغه د خلاصولو لپاره بهترین عمل، طاقتور عمل، بهترینه وظیفه، پرتاثیره وظیفه او مجربه وظیفه چې د هغه دا نبوي وظیفه ده. که هر انسان غواړي مثلا چې د انسان په زندگی کې داسې ژوند وي، مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، په کاروبار کې تاوانونه وي، نقصانات وي، یا داسې مثلا د تجارت مال یې هغه خرڅیږي نه، یا د کاروبار مال وي هغه خرڅیږي نه، یا په کاروبار کې ترقی نه وي، پرمختګ نه وي، یا مال و دولت نه وي، روزګار نه وي، پیسې نه وي، د دې ټولو مشکل د دفع کولو لپاره یوه دا نبوي وظیفه زه له تاسو سره شریکه کوم چې حدیث کې راځي. دغه وظیفه چې سهار او ماښام انسان وایي، الله تعالی به یې په یوه کار کې هم ناکام نه کړي. الله تعالی به د هغه انسان هره دعا قبوله کړي. الله تعالی به د هغه انسان هر حاجت پوره کړي. الله تعالی به هغه انسان په خپل هر مقصد کې چې د قدم یخی په هغه مقصد کې به ته کامیابی ورنصیب کړي. نو دا وظیفه نبوي وظیفه ده. دوستانو ما بار بار درته ویلي دي، که کم وخت هم درته مشکل پیښ شو، ضرورت پیښ شو، د هغه د دفع کولو، د هغه د ختمه کولو لپاره فورا د الله طرف ته رجوع کوئ، فورا وظایفو ته رجوع کوئ. کم کس چې له الله تعالی سره تعلقات زیات لري، کم کس چې د الله تعالی طرف ته رجوع زیات لري، هغه انسان هیڅ کله نه ناکام کیږي، هغه انسان هیڅ کله پر شا باندې نه راځي. خو لږ مصیبتونه او لږ داسې امتحانات به وي، خو په هغو کې چې انسان صبر وکړي، ضرور الله تعالی او هغه انسان ته کامیابي ورکوي. ګوري الله تعالی ته پر هغه وخت باندې غصه زیاته ورځي، یعنې د انسان به سوچ او فکر وي چې یو سړی غلا وکړي الله تعالی زیات غصه کیږي. نه، پر دې باندې الله تعالی ته غصه ورځي، خو زیاته غصه نه ورځي. که یو انسان قتل وکړي پر دې باندې الله تعالی ته غصه ورځي، خو زیاته غصه نه ورځي. پر دې تر ټولو زیاته غصه پر دې باندې نه ورځي. که یو انسان زنا وکړي پر دې باندې الله تعالی ته غصه ورځي، خو تر ټولو زیاته غصه چې الله تعالی ته ورځي، تر ټولو زیات چې الله تعالی په قهر کیږي، خواشینی کیږي، هغه بنده ته په قهر کیږي، غصه کیږي چې هغه بنده د الله تعالی له دره ما سوا د نورو بندگانو در لټوي. یعنې په یو مصیبت، په یو غم کې دی گرفتاره، خو الله تعالی څخه امید وش کیږي، بندگانو ته امید کوي، د بندگانو و حضور ته ځي، الته سر ټیټوي، الته زاری کوي، الته خواستی کوي، د الله و در ته نه ځي. په دغه دوران کې الله تعالی ډیر په غضب کیږي، ډیر الله تعالی ته غصه ورځي، او ډیر الله تعالی و دې انسان ته په قهر کیږي، او دا انسان نور هم الله تعالی ذلیله کوي. نو لہذا دوستانو، که کم وخت مصیبت، غم، پریشانی سره مخ سواست، له ناکامي سره مخ کېداست، هیڅ کله پریشانه کیږئ مه، هیڅ کله نا امیده کیږئ مه، هیڅ کله ناهیله کیږئ مه، د الله طرف ته رجوع کوئ. بیا خاص کر هغه وظایف چې نبوي وظایف د هغو طرف ته رجوع کوئ، هغه به مو له هر قسم ته پریشانیو څخه باسي، له هر قسم ته رکاوټو څخه به مو راباسي، یو خوشحاله زندگی به درکوي. نو نن در سره دوستانو هغه وظیفه شریکه کوم چې حدیث کې هم راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، که یو انسان غواړي چې له هرې پریشانۍ په هر کار کې کامیابی لاسته کړي، له هرې پریشانۍ څخه خلاص شي، سهار هم دغه دعا وځلي، ماخستن هم دغه دعا وځلي. هغه دعا کومه ده؟ دغه ده: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. سهار سره راپورته شوې یا له لمانځه نه بعد دغه دعا وځلي وایه، ماخستن چې ویده کېږي هم دغه دعا وځلي وایه. نو سهار چې وځلي ووایه، د دغه ورځې څومره حاجتونه دي الله به یې در پوره کړي. په دغه ورځ کې چې ته کم کار کې قدم ږدې، په هغه کار کې به الله تعالی تاسو ته کامیابي در نصیب کړي، هېڅ کله به پر شا باندې نه سي. او که ماخستن وایه، که په ماخستن کې کم کار کوې، په کم کار پورې لاس پورې کوې، په هغه کار کې به الله کامیابي در نصیب کړي. دا داسې وظیفه ده چې انسان د دې وظیفې په کولو سره به الله تعالی هر کار ورته زر وګرځوي.
هر کار کې به کامیابی ورنصیب کړي. حدیث کې راځي کدا دعا کدا وظیفه سړی په یقین سره وکړي کې بغیر له یقین وکړي الله تعالی هغه معامله وسره وکوي چې دی کامیاب کوي. یعنی دا دعا داسې نه غواړي چې ستا به یوازې یقین مضبوط وي بیا دا وظیفه تاثیر کوي کني نه کوي. نه، حدیث کې راځي کې په یقین سره ووایه کې بغیر له یقین ووایه الله تعالی دې دعا په برکت سره تاسو ته کامیابی ضرور درکوي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه ډیره طاقتوره ده. خپل یې هم وکړئ، له خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. ان شاء الله د دې وظیفې په کولو سره چې کم انسان یې سهار ماښام وځلې سهار او مرتبه ماښام ووایي په پابندي سره بریدي نه، ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره به ډیر څه لاسته راوړي او د ژوند ټولې پریشانۍ به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي او د زندگی په هر مقصد کې چې قدم کېږي په هغه مقصد کې به الله تعالی د کامیابی ورنصیب کړي. نو دغه وظیفه و دوستانو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، خپله یې هم وکړئ. پر الله تعالی مو سپارم. تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم.